بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دیرشم آیات. مخ کے آیاتونو کی اللہ پاک دا خاص او عام نعمتونو ذکر اوکو او دا ناشکرے و نافرمانے نا دا بچ کے دو دا پارا ہدایات ورکڑل. اس پدے آیاتونو کی دا رکو تر اخیر پورے دا حضرت آدم علیہ السلام قصہ ذکر کی گی. نعمتنا دو قسم دی. یودا سے نعمتنا چاغا محسوس کی گی لیدلی کی گی لکا خوڑل سکل دولت مکان وغیرہ. دویم دا سے نعمتنا دی چاغا پا نظر نرازی لکا عزت خوشحالی علم دیتا معنوی نعمتنا ویدیشی. او دارون بنی سوری محسوس نعمتنا دی. نمخ کے آیاتنو کے سوری و ظاہری نعمتنا ذکرو او پدے آیاتنو کے دیرو کو کے معنوی نعمتنا ذکر کی گی. جمن ستاس و بابا حضرت آدم علیہ السلام تا علم ورکڑو عزتم ورک ٹولے فرشتے و تپسجدہ پریوتے مسجود الملائکہ شو. او تاسو دا دغ بابا اولاد یا نو پدے فخرو کے. خلاصہ دا مضمون دا دے دادا کہ اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کر او پا دنیا کے خلیفہ کو. پیدائش نمخ کے اللہ دا ارادہ فرشتو تخکارا کرلا. پدے کے دا فرشتو امتحان ہو کہ فرشتے دا خپل رائے اظہارو کی. فرشتو خپل رائے دا پیش کرلا کہ پا انسانانو کے خوبدا سے ہموی چاگا با فساد و خونریزی کئی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دا سے مخلوق با ہم پکیوی کہ خونریزی و فساد بکئی. نو دوی پزمکہ کے خلیفہ کے
او نظام و تسپاره نو زمن په پویا کې دا خبره ناراضي چې دا سه مخلوق ولی خلیفہ کې دې کار د پاره خو فرشته ډېر مناسب دي چې بس هغه هر وخت نیک عمل کوي بدی پکې اډوشته نه د دنیا نظام بخو او چلی نو الله پاک د دوی د رائے د غلطه اظهار یو حاکمانه انداز کې وکړو وی تاسو نه پوهیږئ او زه پوهیږم انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ او زه پوهیږم اعلم پوهیږم په هغه څه ما لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ حاکمانه انداز کې جواب وکړو چې د ځمکې د خلافت دپاره د علم ضرورت دی د واقفیت ضرورت دی او تاسو په هغې ناواقفه یې او دویم جواب حکیمانه انداز کې وکړو چې آدم علیہ السلام پیدا کو فرشتے وسره یوځای کړلې او آدم علیہ السلام ته الله پاک علم ورکو او په مقام د علم کې آدم علیہ السلام ته فوقیت ورکو ترجیح ورکړلا اللہ پاک پزمکه باندې اول فرشتے پیدا کړی وي او فرشتے د هر قسمه ګناه د کارونو نه پاکي وي هر وخت تابعدار لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اللہ دا فرشتو صفت کړی دی چې نافرمانی نه کوي اللہ چې کوم حکم وتو کې نو پورا پورا تابعداري کوي نافرمانی نه کوي نو یو فرشتي دی چې مکمل تابعداري دي او دویم شیاطین پیریان نو شیطانانو کې اړو د خیر ماده شته نه ټول شر دی نو فرشتے ډېر پاکی دی او شیاطین ډېر خراب دی الله دې منځ کې یو مخلوق پیدا کړي چې هغه کې خیر هم شته او شر هم شته انسان کې خیر هم شته او شر هم پکې شته نو چې دې په خیر باندې راشي دا انسان دې د فرشتو نم بیا روان دی او چې په شر باندې دا شیطان راغی نو بیا دا انسان که په شر راغی شیطان یې بچیم نه کیږي بیا نو الله داسې مخلوق پیدا کولی شي چې د خیر او د شر دواړه ماده پکې شته داسې پیدا کړي چې ټول د خیر ماده پکې د فرشتي داسې پیدا کړي چې ټول د شر ماده د شیاطین الله پاک چې آدم علیہ السلام پیدا کو نو فرشتو ته اطلاع ورک انی جاعل فی الارض خلیفہ اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ دا خبر خدای پاک دے فرشتو تا ولی مخکې کړه اللہ پاک فرشتو سره مشوره کوله نو نا دا اللہ پاک فرشتو سره د مشورے هیڅ ضرورت نو مشورې ضرورت په هغه ځای کې پیښیږي چې یو بندا د یو مسلې پوره حقیقت باندې خبر نی نو چاپوي کسانو سره مشوره وکي ناغه پوي کسان چې مشوره ورکي
نو دته د مسلې پورا حقیقت واضح شي. د مشورې داسې حیثیت دی لکه یو بنده یو شیشه مخ ته ونیوله، نو پاره کې مخ ویني خو سټ پکې نه ویني. شیشه چې مخ ته ونیسي نو سټ پکې نه ښکاري، مخ ښکاري. نو د دې سټ ښکاره کېدو لپاره به څه چل کې؟ دویمه شیشه به راوالې نه به شاته ونیسي سټ ته، نو د هغې شیشه کې به د سټ عکس راشي، نو دا شیشه به دا عکس راوالی، نو د مخامخ شیشه له به ورکی. نو چې هغې کې وګورې کوم شیشه چې د مخې ته په هغې شیشه کې به تا ته مخه مښکاري او سټ به مښکاري. نو یو شیشه کې راته مخ ښکاري او په دویمه کې راته سټ ښکاري، نو د یو په مشوره باندې به لږ پوه شي، او چې د دوو سره مشوره وکړي نو داسې به پوه شي چې مخکې وروستو ټول حال به تا ته معلوم شي. نو مشوره کې انسان ته هغه څه معلوم شي چې ته مخکې ورته نی معلوم. نو الله داسې نه دی چې پوره حقیقت ورته معلوم نه دی، نو فرشتو سره مشوره کوله. الله خو عالم الغیب والشهاده، په پټو په ښکارو الله خبر دی، نو د الله مشورې ته ضرورت نشته. مشوره دویم د دې وجې کېږي چې یو بنده پوره مالک نه وي، د شریکي څیز وي، نو د دویمې صدار سره پکې مشوره ځکه کوي، وی څنګه چې زما حق دی دقسې د ده حق هم دی، ورېږه د سره پکې مشوره کومه. نو په دې حیثیت هم الله فرشتو سره مشوره نه کوله. الله پاک کامل مالک دی، څوک ورسره حصدار نشته. نو جواب د دې خبرې دا دی چې مشوره اغشتل مقصود نو، نه بې علمي ده او نه شراکت دی، او نه مشورې ته ضرورت شته. مشوره اغستل مقصود نو، خو شکل یې د مشورې ورکو. الله پاک فرشتو ته د انسان د پیدایش اطلاع چې ورکوي، نو دې کې شکل د مشورې دی، نور مشوره نه ده. او شکل د مشورې یې ځکه ورکه چې انسان ته د مخلوق ته الله پاک د مشورې د تعلیم ورکوي چې انسان ته مشوره کوه. سنت مشوره داغه تعلیم ورکول داتې نه معلومیږي. لکه پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو سره مشوره کوله، د پیغمبر علیه السلام مشورې ته ضرورت ځکه نو چې براه راست الله ورته په وحی د هر یو څیز حقیقت کار کو. نو وحی ته نفس بیا مشورې ته ضرورت او بیا هم الله پاک پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي وی دوی سره مشوره کوه. یو به په د دوی زړه خشي د صحابه کرامو، او بل سنت طریقه جاری شولا چې څه کار کوي نو مشوره کوه. نو تعلیم د مشورې ته نه راووت. دویمه فایده پکې دا ده چې د انسان د پیدایش نه مخکې د فرشتو به یو بل سره خبره کوله چې زمنګ نه افضل او زمنګ نه ډیر لوی علم والا بل مخلوق الله نه پیدا کوي. فرشتو وی لن يخلق الله خلقا، الله بداس مخلوق نه پیدا کوي اکرم علیه منا چې زمنګ نه زیات عزت من وی الله تا، ولا اعلم او زمنګ نه زیات عالمان وی داس مخلوق به خدای نه پیدا کوي. نو دې وجنه الله د فرشتو په مجلس کې د آدم علیه السلام د پیدا کولو او پزمکه د خلیفہ جوړولو ذکر وکړه چې دا فرشتي د خپل خیال اظهار وکړي. نو فرشتو اول د خپل علم او د پوهې مطابق د نیازمنده سره اظهار د خپل رائے وکړه. یا الله کم مخلوق چې ته پیدا کې او خلیفہ کې هغه کې خود شر او د فساد ماده بوي، هغه به د نور اصلاح سوکي. پزمکه کې د امن او امان انتظام به څنګه وشي چې هغه په خپل خونریزي کې داسې مخلوق پیدا کې.
د دې په ځای فرشته د شر او د فساد د ماده نه پاکي دي، د خطا نه پاکي دي، ګناه نه کوي، هر وخت اقتصاد تسبیح بیانوي. نو په ظاهره د دې خدمت د پاره خو فرشته مناسب دي چې خلیفہ یا کا د الله په کار باندې اعتراض نکو، ځکه فرشته د داسې خیالات او د حالاتو نه پاکي دي، بلکې مطلب یې دا دی چې داسې یو بېګناه مخلوق شته چې فرشته ورته وایي، نو بل داسې مخلوق چې هغه به ګناه کوي هغه ته دا کار حواله کولو کې څه حکمت دی؟ انسان به ګناه کوي نو دته دا ډیوټي چې حواله کوي، نو دې کې څه حکمت دی؟ بېګناه مخلوق شته. نو الله جواب وکړ انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. په ځمکه باندې خلافت دې سره چې څه لازم دي نو د هغې نه تاسو ناواقفه یې، نو ځکه تاسو وایئ چې معصوم مخلوق شته، دا کار به هغه وکړي. دې نه پس الله پاک څه تفصیلی علم ورک آدم علیہ السلام تا وعلم آدم الاسماء كلها. اوس چې الله پاک آدم علیہ السلام له علم ورکو په دې تمام کائنات کې چې دا څومره څیزونه دي، د دې خاصیتونه، د دې علامې، د دې فائدې، نقصانات، د آدم علیہ السلام له علم ورکو. او دغه علم د فرشتو د مزاج سره مناسب نو. آدم علیہ السلام زده کړل چې په دنیا کې فلانې شی دا د فائدې دی، فلانې شی د نقصان دی، په دې کې دا خاصیت دی. او طریق استعمال به داسي. نو دا انسان مزاج دا تعلیم اغشته او د فرشتو مزاج دا تعلیم وانه غشته. فرشتہ په لوګه تند څه پويږي، په لوګه سونه تکلیف دی، په تند سونه تکلیف دی، فرشتہ په نه پويږي. نفسانی جذبات ته دې اثر وي، فرشتہ په نه پويږي. د یو سیز نه نشه څنګه پیدا کیږي، فرشتہ په دې نه پويږي. مار لړم کوچی چلی درد به څنګه نو فرشتہ په دې نه پويږي. انسان لا مار لړم مچه ډمبر ټک ورک دې په درد پويږي، فرشتي لاړو د سره ټک ورکول نشي. چې فرشتہ د مار لړم د مچه او د ډمبر ټک وتکیدی نشي، نه به درد څه محسوس کی. نو د دنیا سيزونه دا غي خاصیتونه علامه د فرشتو د مزاج او د طبیعت نه بالکل جدا سيزونه دی. وجنه آدم علیہ السلام ذکرل او فرشتو زده نکړل. بل دا خبره چې دا تعلیم یوازې آدم علیہ السلام ته نه دی شوی، په تنهایی کې نه دی شوی، بلکې د فرشتو او د آدم علیہ السلام په یو کلاس کې یو لیکچر اوریدل شوی دی. یو کلاس یو لیکچر آدم علیہ السلام هم اوریدل دی او فرشتو هم اوریدل دی. قرآن کې حدیث کې چرته داسې نشته چې دا سبق وتزان لو خو. خدا دا چې د دې تعلیم نه فائدہ آدم علیہ السلام اغشته شو داغه د طبیعت مطابق او د فرشتو د طبیعت سره مناسب نو. آدم علیہ السلام ذکر نو ذکر الله فرمایي چې وعلم آدم الاسماء، فرشتو نوم ذکرانه چې داوی د مزاج مناسب نو دا تعلیم، او د آدم علیہ السلام نوم ذکر شو چې داغه د مزاج مناسب.
اوس په دې باندې څوک پوهېږي نه چې آدم علیه السلام څنګه زده کړه او دوی څنګه زده نه کړل. ګوره د ایلې بچي چې د اګې نه روزي او په خانک کې ورته اوبه واچې نه پکې کخ وی او لامبو پکې شروع کې ګرځي دته دا تعلیم دغه وخت کې چا ورکړه دی خو د اګې نه اوس راووته څوک پې پوه شو چې دا تعلیم ورته الله براه راست دا تعلیم الله ورکړه چې د ایلې بچي د اګې نه راووته نو دی په خانک کې سمدستي دا وړې وړې پاپې وی او پکې رواني ګرځي دی لامبو شروع د انسان بچی چې پیدا شي دته چا چلو خو چې د مور پسینه خوله کېده او پیرودل شروع کا براه راست دا تعلیم الله ورکا څوک په پیښو چې سبق وته الله خو دا ماشوم پوي شو او الله پويږي چې دا تعلیم دې ماشوم ته الله ورکړي دی دا د اله بچی پوي شو او الله پويږي چې دا تعلیم الله ورکړي چې دې وبو کې روان شو ګرځي. نو آدم علیہ السلام په دې خبرو پوه شو او فرشتي په پوه دي شو. اوس دا سوال کسو کو کی چې آدم علیہ السلام پوه نو فرشتي به پوه کړي وي په دې باندې کړه د فرشتو مزاج به دقه سے پیدا کړو څنګه چې د انسانو د دې مطلب خدا شو چې فرشتو نه به انسانان جوړ کړو نو بیا خو نوع جدا جدا ده فرشتي جدا قسم دی قسم مخلوق انسان جدا قسم مخلوق. خلاصه دا چې د ځمکې د مخلوقاتو نمونه او د هغې خاصیتونه آدم علیه السلام ته د دې علم ورکړی شو او دا د فرشتو د وس نه بار خبره وه. بیا د دغې مخلوقاتو د فرشتو په مخ کې سوال وکړی شو که تاسو په دې خپل خیال کې رښتینی یې چې زموږ نه زیات علم والا به نه پیدا کوي زموږ نه زیات فضیلت والا به نه پیدا کوي ځکه نه دې سیزونو نمونه واخلئ. نو فرشتو وی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم پاکی د تعالی را لا علم لنا من ته علم نشته الا ما علمتنا مگر څومره علم چې درا کړی بس دقه دی انك انت العليم الحكيم بیشک تا علم والا حکمت ویلائی منگ نپویگو دید اللہ علم اظہار کو او بیا آدم علیہ السلام تے تشورو کرنو فورنی شورو کر طول بیانی وطو کر پزمکا باندے حکومت کول لی او حاکم با خپل رعایا دا حال نزان خبری اس کا فرشتو لا اللہ حکومت ورکی او زمکا کے انسانان وی او انسانانو جگڑ وکړه یو انسان راغی او دې بلې پړق ورکا دیم رپورټ لاله فرشتہ حاکم ده او بل دو انسانانو جګړه وکړه نو دا یو لګي ده بلې سوک ورکا نو دیم لاړه رپورټ یې وکړ او بل دو انسانانو جګړه وکړه نو په امسایه سړی وو هغه م رپورټ وکړ نور دو جګړه وکړه نو په چاقو یې وو هم رپورټ لاړه او بل جګړه شوه ټوپک تماچه باندې ډز کړی دا ټول رپورټ لاړل فرشتہ دا فرق معلومونی شي چې د پړق څومره درد دی د سوک څومره درد دی د امسا څومره درد دی د ټوپک تماچې څومره درد دی د چاقو څومره درد دا فرق انسان معلومولی شي په فرشتہ کته په ټوپک ډز کې نه لګي فرشتہ خو د نور مخلوق دی نو په دې رڼا ډز وکړو څه چلو شو په رڼا کې چې کارتوس دې ضایع کړ په دې رڼا کې د الله ستاسو هوا نو ته به پړق مې ورکه چاله دې پړق ورکه یې سم نه دې رڼا ته چاکو نیغ نیغ کوونه رڼا په نه خوږي نو فرشته دې د دې گزارونو فرق
محسوس کولی نشي او انسان دا فرق محسوس کولی شي نو چې انسان حاکم شي نو هغه به د دې جدا جدا سزا متعین کی ظالم لبا د هغه د ظلم مناسب جدا جدا سزا ورکړي او که په دردونه نه پوهیږي نو بس ټول گزار دی نو پړق او سوک او کوتک او چاکو او ټوپک دا یو شی دی فرق اونشو نو فرشتي حاکمان نکړي او انسانان حاکمان کړل چې د دې فرق معلوم کړي او داغه مناسب سزا ورکړي دویم سوال دا دی چې د فرشتو ته څنګه پته ولګي چې انسان به خون ریزي کوي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دی ته څنګه پته ولګي چې دا فساد بکیږي دی خو علم غیب نه لري وی د انسان حالات او ورسره معاملات د فرشتو ته مخکې الله او خول چې داسې بکیږي وی بیا فرشتو ته چې پته ولګي چې انسان به داسې کار کوي نو خپل الله نه تپوس کوي چې الله داسې کارونه کوي نو بیا هم خلیفہ کې پدې خو موږ نه پیګو اتجعل فيها من يفسد فيها خدای چې دا کار کوي نو بیا هم ته خلیفہ کې پدې مقصد نه پیګو په حکمت نه پیګو او یادا چې د فرشتو توقول شو چې په انسان کې قوت عقلی بوي دا نوې مخلوق چې پیدا کیږي نو د کې به قوت عقلی وي او قوت شهوانی به پکې وي او قوت غضبی به پکې وي درې قوت لري پکې نو د فرشتو او قتل وی قوت شهوانی او قوت غضبی دا خطرناک قوتونه لري اگر چې دی یو وخت قوت عقلی خو ډېر خولې دی خدا یو دی قوت عقلی خولي صفت پکې یو دی او دا فساد پکې دوه قوت لري شهوانی او غضبی په انسان کې چې قوت شهوانی په جوش کې راشي نو دې دا خپل شهوت پوره کول غواړي نو چې کله دې خپل خواهش پوره کوي او د مخه ته څوک رکاوټ جوړيږي نو د رکاوټ ختمولو د پاره د غوسه ورشي نو قوت غضبی په جوش کې راغی نو رکاوټ ختمي بیا قتل کی خپل شوق پوره کوي او چې څوک یې منې کوي ناغه قتلې نو فرشتي وای قوت شهوانی او قوت غضبی خو فساد پیدا کړ نو دا دو قوت د فساد دی قوت عقلی هم مغلوب شو الله وی فرشتو تاسو نه پويږئ که دا قوت شهوانی او دا قوت غضبی د قوت عقلی تابع ک دا دواړه د فساد نه دین ډیر لوی خیر پیدا کیږي بیا که قوت شهوانی او قوت غضبی دا د عقل تابع کړل بیا ته د فائدې کارونه غشتي شي نو بس غون خبره مختصره وته ک انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو ز پویګم پاغه څه چې تاسو په نه پویګئ نو دی وخت قلار شي فورا نبی قلار شي دا آدم علیہ السلام او دا فرشتو ترمنځ امتحان چې شوی دی نو د فرشتو ته الله پاک فرمایي انبئونی مال خبر راکې امتحان ته اخلي مال خبر راکې نو فرشتي وته چې سبحانك لا علم لنا نه پوي اوس آدم علیہ السلام ته داسې نه وای چې ته مال خبر راکا هغه ته وای انبئهم دوی له خبر ورکا دا فرشتي پوي کا دې طرز بیان کې چې دا فرق راغلی دی نو دا واضح خبر اخکار کوي چې آدم علیہ السلام ته الله پاک د معلم درجه ورکړه دی استاد دی معلم دی او فرشتي هغه ته د طالب علم درجه ورکړه دا استاد درجه د شاګرد نه پورته ده او دې نه دا معلومیږي چې د فرشتو په علم کې کمی زیاتی کیدی شي
دا کم سیز چی دیتا علم نو دا آدم علیہ السلام پا ذریعہ باندے دا اغی سیزنو علم والا اللہ ورکا دا فرشتو علم کی کمی زیادی کی دیشی او آدم علیہ السلام معلم او فرشتے طالب علم نو طالبان دا دین دم خوشحال شي چې دا هغه مرتبه چې فرشتو ته الله ورکړی دا فرشتے طالب علم او دا طالب علم دومره اوچت مقام دی چې دا الله دا رحمت فرشتے وته وزري ویلای اللہ پاک آدم علیہ السلام خلیفہ کو دا خلیفہ سم مقصد خلیفہ نائب طویلی شی یعنی سوک دا بل چا پزے دا یو کار کولو دا پارا چی ادریگی مقرر شی نو دا خلیفہ ہوئی نو دے کہ دا خلیفہ مانا دا شلا کہ دا خلیفہ مانا دا شی چی دے با پزمک کے دا مخکنا اسی دن کے مخلوق پزے نائب شی نو بیا پا کی حیث اشکال نشتا مخ کے فرشتے وے پیریانو نو دا اغوی پزے دے نائب شو حیث اشکال نشتا خو عام عالمان دا خلیفہ نا دا معنی اخلی کہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا قانون نافذ کولو دا پارا دا اللہ نائب خلیفہ ستا ہوئی دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا قانون نافذ کولو دا پارا دا اللہ نائب دا تا خلیفہ ہوئی نو پدے بانے سوال پیدا کیگی چی دا نائب ضرورت او حاجت اگا وقت پیخیگی چی کل اصل موجود نوی یا اصل دا یو فیصلے نافذ کولو نا پس وجہ عاجز وی نو اللہ تعالی خدا ہر قسم عاجزین پاک او منزہ دے او دا رنگ موجود ہم دے ہمیشہ نو دا دے سوال نا جواب دا سے دی کہ دا نائب دا تقرر دا پارا دا مخکنے مفروضہ غلط را ذکر چی نائب کل کل دی دا پارا ہم مقررولی شی کہ اصل پا دمر اعلی مرتبہ بانوی پل محکوم او مملوک لا دا اغن فیدہ اغشتل براہ راست بغیر دا واسطے نا ممکن نوی نو تاس مقبان نے خلیفہ و نائب مقرر کولی شی نو نائب دے دا پارا مقرر شی کہ دے دا مالک او حاکم دا طرفنا محکوم و مملوک تا حکمنا ارسی او محکوم و مملوک دا دغ نائب نا فیدہ واخلی نو دلتا ہم پا انسانانو کے چکم دا اعلی درجے خاوندان دی پیغمبران دی اگوی دا اللہ پاک دا طرفنا نائبان او خلیفگان دی نو دا نور خلق دوی دا خلیفنا دا اللہ دا خلیفنا دا پیغمبر نا فیدہ اخلی او پیغمبر براہ راست دا اللہ نا فیدہ واخلی نو آدم علیہ السلام رومبے خلیفہ شو او بیا دا خلیفگان دا نائبان را روان شو پیدا کیول نو خلیفہ لفظ نائب و قائم مقام نو روزینو کم اللہ پاک ویلے دے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ دا اللہ غزات تے چتاسوی پدیز مکہ کے نائبان گرزولی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ دا اللہ غزات تے چتاسوی پدیز مکہ کے نائبان گرزولی
او بل دے فرمائی یجعلکم خلفاء الارض تاسو د ازمکه خلیفان جوړ کړي نائبان جوړ کړي نو تاسو د یو قوم لاړ شي داغه په بل راشي بل قوم ختم شي داغه په بل راشي دا مسلمانانو خلیفہ هغه تم خلیفہ ویلی شي پدې کې د نیابت معنا پرته ده وی دې د پیغمبر علیه السلام نائب دی د مسلمانانو نگرانی کوي په دینی کارونو کې او په دنیایي کارونو کې الامامه موضوعه لخلافه الارض الامامه موضوعه دا امامت چره یعنی اسلامی خلافت د دین په حفاظت کولو کې او د دنیا نظم و نسق چلولو کې او اصلاح کولو کې د پیغمبر د خلافت نوم دی الامامه موضوعه لخلافه النبوه في حراسه الدين وسياسه الدنيا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ وی ریاست عامت فی الدین والدنیا خلافت عن النبی دا خلافت دا پیغمبر علیہ السلام دی نو دا پیغمبر علیہ السلام شان بل شان تی پخوانی پیغمبران دا بنی اسرائیلو اغوی با نیابت او خلافت کو او سیاست بے کو کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست او حکومت دا با پیغمبرانو کو کلما حلک نبی خلفه نبی کله چې به یو نبی وفات شنو داغه قائم مقام به بل نبی راغی وانه لا نبی بعدی پیغمبر علیہ السلام فرمایي ګوره ما نه رستو بل پیغمبر او بل نبی نشتا وسيكون خلفاء ما نه رستو به بیا زما خلیفګان وي فیکثرون ابو ډیر وي نو دا الله نائب پیغمبر او چې یو پیغمبر به وفات شو د الله بل نائب براغه بل خلیفہ نو بیا دغه سلسله ختم شولا نو اوس په دنیا کې د پیغمبر علیہ السلام خلیفګان بوي او د دې ملک او د قوم د دنیا او د آخرت خیر خېګړه بغواړي نو دا به سو غواړي د پیغمبر خلیفہ دی غواړي او دغه ته اسلامی سیاست وایي نو سیاست د موجوده زمانہ کې داسې خلکو بدنام کو چې چاله دوکه ورکې نو سیاست یې وسره وکړو د دوکه کول نوم سیاست نو دا خراب خلکو دا نوم بدنام کو کني اسلامی سیاست پیغمبرانو کړی دی اسلامی سیاست حق دی دا پیغمبرانو کړی دی او د پیغمبرانو نرستو د پیغمبرانو وارثان عالمان به کوي دا عالمانو سیاست صحیح دی او دا د ثواب کار دی د دنیا او د آخرت د خیر خېګړې کار دی خدای پاک دې د ټولي دنیا مسلمانان اسلامی سیاست باندې راولي او په شیطانی سیاست او په دوکه دې خدای نه راولي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اغوخیات کچستا پروردگار فرشتو تو فرمائل انی جائل فی الارض بے شک زگرزون کیم پزمک کی خلیفہ خپل نائب و خلیفہ قالو اتجعل فیہا فرشتو ویل اتجعل فیہا آیت پیدا کیو گردے فیہا پر ازمک کی من یفسد فیہا اغسوک چه فساد بکی دیزمک کی ویسفک الدماء او وین بتو یی خون ریزی بکی ونحن نسبح بحمدك او منگا پاکی بیانو استاد حمد سنا سرا ونقدس لك و پاکی درل بیانو تسبیح وایو سبحان اللہ اللہ پاک
او نقدس لك استا پاکی بیانو. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ پاک او فرمائے انی اعلم ز خبردار یما ما پا آغا سبان لا تعلمون چی تاسو پی نپوئے گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اغا وقیات کا چستا پروردگارو فرمائے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوتا انی جائل فی الارض خلیفہ بے شک ز پیدا کون کی امپزمک کی یو خلیفہ و نائب. قالوا اتجعل فیہا فرشتو ویل آیت پیدا کے پدیزمک کی من یفسد فیہا ویسفک الدماء اگا مخلوق چی فساد بکی دیزمک کی او خون ریزی بپکی کی. ونحن نصبح بحمدکا او من تسبیح وایو خوبی بیانوستا بحمدکا سرد حمد و سناستا ونقدس لکا او ستا پاکی بیانو. قال انی اعلمو اللہ پاک و تو فرمائل انی اعلمو بے شک از خبردار یما ما پا اغسبان اللہ تعلمون چتاسو پی خبر میں. وعلم آدم الاسماء كلها اخود اللہ پاک نمنا آدم علیہ السلام تا کلها طول. وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک اللہ پاک آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها دا طول سیزنو دا نمنا. ثم عرضهم بیا اللہ روان دکلل دا نمنا علی الملائکت فرشتوتا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء فقال اللہ پاک او فرمائل انبئونی خبر را کے ماتا باسماء هؤلاء پنمنو ددی سیزنو ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنیے کدے کی رشتنی چھ زمان بزیات عالم نہ پیدا کی زمان با افضل نہ پیدا کی نو او آید دی سیزنو نمونو خواہ. قالو دی فرشتو ورطویل سبحانک لا علم لنا پاکی دتا لرمنگتا علم نشتا الا ما علمتنا مگر دمر علم چتارا ترا کرے انک انت العلیم الحکیم بے شک انت علم والا و حکمت والائے. قال یا آدم اللہ پاکو فرمیل اے آدم انبئهم خبر ورک دویتا باسمائهم پنمونو دا دی سیزنو باندے. انبئهم باسمائهم خبر ورک دویتا پنمونو دا دی اشیاء. فلما انبئهم پس ہر کلچ آدم علیہ السلام خبر ورکدے فرشتو تا باسمائهم پنمونو دا دغی سیزنو. قال الم اقل لکم اللہ فرمائل الم اقل لکم آیا ما نوویل تاستا انی اعلمو بے شک خبردار یما غیب السماوات والارض پاغ پٹو سیزنو دا اسمانونو او دزمکی. وَأَعْلَمُ او ز خبردار یما ما پا اغسبان دے تبدونا چتاسو اخکار کوئے وما او پا اغسبان کنتم تکتمون چتاسو پٹوئے. قال الم اقل لکم اللہ پاکو فرمائل الم اقل لکم آیا ما تاسو تنوویلے انی اعلمو بے شک ز خبردار یما غیب السماوات والارض پا پٹو پٹو سیزنو رازنو دا اسمانونو دزمکی. واعلم ما تبدون او خبردار یم پا اغس چتاسو اخکارا کوئے وما کنتم تکتمون او پا اغس بانی چتاسو پٹوئے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.